ګالل ورته اسانه خبره وي. د سرور او د خوښي د دښمنانو تګلاره تنګ نظري او د نورو په پرتله یوازې خپل ځان ته ارزښت ورکول دي. الله تعالی خپلو دښمنانو ته په دې ټکو کې اشاره کړې اهمتهم انفسهم. هغوی ته یوازې همدې خپلو ګټو ارزښت درلود بس. دغه ډول لنډ فکري او ځانپالي خلک ټولې ښېګڼې په خپل ځان کې ګوري او نور ټول مخلوق یې تر سترګو کم راځي. د نورو په اړه هیڅ فکر نه کوي او نه د بل لپاره ژوند کوي. یعنی په هر څه کې خپلې ګټې په پام کې نیسي. نو موږ باید یو څو شیبې د بل لپاره هم ژوند وکړو، لږ د بل د ګټو په خاطر د خپلو ګټو قرباني ورکړو، نو هله به سوکاله او له خوښیو ډک ژوند ولرو. همدارنګه که خوشحالي غواړي خپل فکر ته واګي واچوه، خپل سری مه پرېږده. او که همداسې خپل سری پرېږدې نو د غمونو دوسیې به درته راپرانیزي او له پیدایښت نه تر ننه پورې د ناهیلیو ټولې قیسې به درته وکړي. ژوبله ماضي او اندېښمن مستقبل به دې مخ ته نیغ ودروي چې هغه ستا احساساتو ته په ټوله معنا ټکان ورکوي. نو خپل فکر د یو ګټور عمل په سرته رسولو متمرکز کړه. الله وایي وتوکل علی الحی الذي لا يموت. پر هغه الله توکل وکړه چې ژوندی دی او هیڅکله مړ کیدونکی نه دی. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. پر غریبانو امتیانو مهربان درغلی، پر غریبانو امتیانو مهربان درغلی. مدینه تا مهاجر زما جانان درغلی، قربان دې زما مسافر ستړی ستومان درغلی، قربان دې زما مسافر ستړی ستومان درغلی. دا احمد د زړه محبوب ته دې عزت ورکړی، د احمد د زړه محبوب ته دې عزت ورکړی. ستا به احسان منو خوشحال چې مو درما درغلی، ستا به احسان منو خوشحال چې مو درما درغلی. مدینه ته مهاجر زما جانان درغلی، قربان دې زما مسافر ستړی ستومان درغلی. مدینه ته مهاجر زما جانان درغلی، قربان دې زما مسافر ستړی ستومان درغلی، قربان دې زما مسافر ستړی ستومان درغلی.